الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د تفسیر په آخرنی درس کې مونږ په سورۃ آل عمران کې لګیاو او په سورۃ آل عمران کې مونږ 80 نمبر آیت ته رسیدلو. الله سبحانه وتعالی په آخرنی آیتونو کې په خلکو باندې رد کو کوم چې دا وی چې عیسی علیہ السلام مونږ ته ویلي دي چې تاسو زما بندگی کوئ. نو الله په خلکو باندې رد کو چې دا کې دین شي چې الله یو کس ته نبوت ورکي او د دین خبري وته وخی او بیا دغه خلکو ته وی چې زما بندگی کوئ، بلکې هغه خلکو ته دا امر کوي چې د ځان الله والا جوړ کړي او چاته دا نه وی چې تاسو د ملائکو بندگی کوئ یا د پیغمبرانو بندگی کوئ. د کفر نه بعد چې سړی مسلمان شي یا یو سړی مسلمان شي نو دا غي نه بعد هغه وته د کفر خبرې نه خي. بیا الله سبحانه تعالی دا خبره بیانوي په دې روانه آیت کې چې دا پیغمبر چې محمد صلی الله علیه وسلم دا دومره اوچت پیغمبر دی چې الله دې ټولو پیغمبرانو نه د لوز غستو چې کله زما دغه پیغمبر راشي نو تاسو به دغه مرسته کوئ، دغه تصدیق وکوئ. نو چې پیغمبرانو د لوزونه غستې شوي دي نه اهل کتاب له پکار و چې د پیغمبري منلې دغه تابعداري کړي. الله سبحانه وتعالی وایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين او کله چې واغست الله مضبوط وعده د پیغمبرانو لما آتيتكم من كتاب وحكمة چې خامخا هغه چې درکم تاسو ته کتاب او سنت ثم جاءكم رسول بیراشی تاسو ته یو رسول مصدق لما معكم چې تصدیق کوونکی دا غس چې تاسو سره دی لتؤمنن به ولتنصرن نخامخا باغ باندې به ایمان راوړي او خامخا دا غمرسته وکوي. دې ځکه مراد زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله غراشي چې هغه دا خبرو تصدیق کوي کوم چې تاسو سره دي نو تاسو به لازم باغ باندې ایمان راوړي، لازم به دا غمرسته کوي. په دې کې دا فائدم ده چې خضر علیہ السلام چې هغه وفات شوی دی د بعضو صوفیو دا خبره مشهوره کړې ده چې هغه ژوندی دی او ته چې چا سره لاس ملاوي نو دا غټه ګوته بوله ګوري که په دې کې اډو کې نو دا به خضر علیہ السلام نه هغه وسم ژوندی. نو په دې آیت کې رد دی په دې خبره باندې او غدي سي چې الله دې ټول خلکو نه دا لوز غسته دي پیغمبرانو نه چې کدا پیغمبر راغی تاسو به سره لازم مرسته کوئ. او پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې څومره سخت راغلي دي، جنگونه کړي دي اسلام د پاره او په یو ځکه خضر علیہ السلام نه راغلی چې رسول صلی الله علیه وسلم مرسته وکړي. نو په کار خدا و چې راغلی وي د مرسته له خورا نه مرسته له نو د دلیل له بده باندې چې دا خبره کمزوري ده چې خضر علیہ السلام چې هغه ژوندی دی بلکې هغه وفات شوی. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري هو يلا آيات إقرارك وواغستا سبدي بند وعد زمان قالوا يغوي أقررنا من إقرارك قال فاشهدوا نولوي قواشي وأنا معكم من الشاهدين أو زستاسو سراد قواهي كونكن يم فمن تولى بعد ذلك نسوك وأريد رسل دديل وزنا فأولئك هم الفاسقون ندغك سانا فرمان دي أفغير دين الله يبغون أين سوى دين دلنا دوي لتي بل دين
اوس الله دا خبره کوي چې یو زما دین دی بل د غیر الله دی. آیا نو دوی د الله د دین نه علاوه د بل چا دین لټوي چې هغه د یهودیت ته او د نصرانیت ته او د هندوانو او د غیر مسلمو د دینونو؟ نو هر کله چې دا ثابت شوه چې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې د نورو پیغمبرانو لوزونه غستې شوي دي، نو بیا څنګه یو انسان د اسلام نه علاوه بل دین لټوي؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. او خاص د الله د پاره تابعداري کوي هغه څوک چې په اسمانونو او په ځمکه کې دي په خوشحالۍ او په زور سره. بس خلک الله حکمونو ته غاړه ایښودې ده، د هغه تابعداري کوي په خوشحالۍ سره، نه که څوک په خوشحالۍ نه کوي په زور به کوي، خو لازم به د الله امر ته د الله احکامو ته بغاړه دی. هغه دي چې لکه اوس د کافران دي د الله خبره نه مني، دین مبارک د الله خبره نه مني، خو چې الله څه وغواړي ماغه کوي، دوی بیا معجزه یې د الله په مخ کې. رزق چې څومره الله ورکوي ماغه مري، مرګ چې راشي دوی وروسته کولی نشي، بیماري چې راشي دوی لرې کولی نشي، نو چې څه الله وغواړي هغه کوي. نو دا ټول مخلوق الله ته عاجزه دی، نو چې ټول مخلوق هغه ته عاجزه دی، نو بیا پکار دی چې هغه د دین ومنلی شي. وإليه يرجعون. او خاص داغه طرف ته بدوی واپس کی. وستدین بعد يهود و نصارو ته د خپل ایمان اظهار او اعلان دی چې زمونږ ایمان دی. نو په دې کې به الله وایي چې قل او ای پیغمبر ته، او په سوره بقره کې دې آیت موږ سره تیر شوی او الته قولو تاسو وایي، الته د جمع خبره او دلته یو دی. وجه د هغې دا ده چې مخکې بحث د دوی د یهودیانو نصرانیانو د مسلمانانو سره، نو الله مسلمانانو ته وایي چې تاسو د خپل عقیده ښکاره کوي. دې ځکه د دوی اعتراضات په دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دي، نو ځکه الله پیغمبر ته دا خبره کوي. دوی د خپل ایمانونه ښکاره کوي، ورته وایي چې دا زموږ ایمان دی، په دې کې څه نقصان دی چې تاسو موږ ته وایي چې دا دین پرېږدئ او زموږ د دین ته راواوړئ. قل تورتوایا آمنا بالله، منگ ایمان روڑے دے پاللہ بانی، وما انزل علینا، او پاغس چی نازل شوی دی بمنگا، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، او پاغس چی نازل کڑے شوی دی پا ابراہیم او پا اسماعیل او پا اسحاق او پا یعقوب علیہم السلام، والاسباط او پا اولاد یعقوب علیہ السلام باندی، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، او پاغ کتابونو چی ورکڑے شوی دی موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام تا، والنبیون من ربهم، او نور پیغمبرانو تا د طرف درب داغوینا، لا نفرق بین احد منهم، فرق نکو منگ پا ایمان روڑو کی پمیز دیو تنکی دوینا، ونحن له مسلمون، او منگ یو خاص اللہ تتابدار. یعنی په ایمان راوړو کې موږ فرق نه کوو، په ټولو پیغمبرانو باندې زموږ یو شان ایمان دی. دا خبر محسوس و بیری بیان کړه چې صحیح ده، په ایمان راوړو کې موږ فرق نه کوو، خو باقي د هغوی درجې چې دي هغه د یو بل نه جدا دي. ټول پیغمبران یو شان فضیلت نه دی د هغوی، بعض په بعضو باندې غوره دي. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الله وی دغه پیغمبران دي غوره کړي دي موږ بعض په بعضو باندې. ومن يبتغ غير الاسلام دينا، او سوک چی لٹی بغیر د اسلام نبل دین، فلن يقبل من، نو هیچری بقبول نشیددنا، وهو في الآخرة من الخاسرين، او دا بی باخرت کی دا تاوانیانونا. کسوک داوی
چې ستاسو د اسلام دین او زمونږ د يهودیت او نصرانیت یو ټول لاري الله ته رسیدلی دا بس خلک وی کنه وی د ټولو مقصد هغه د الله طرف ته تک دی نو به تنګول مکوا يهوديان پرې د يهودیت کې نصارا پرې د نصرانیت کې او هندوان پرې د دغه هندو مذهب کې او تخپل اسلام باندې عمل کوا لکه نن سبب بازو بی دینو د کوشش شروع کړی دی وی په کار دا چې دا ټول دینونه یو کو ټول بندگی کوي د ټول یو مقصد دی نو به سره دا خبرې کوي چې تاسو يهوديان تاسو دین کې دا نقصان دی نصرانيان تاسو دین کې دا نقصان نو الله دې چې په دغه خلکو باندې رد کوي چې د اسلام نه علاوه چې څوک بل دین لټي نو غوږ ته کولاو کوي دا دین دغه نه قبلي که يهودي دی که نصراني دی که هندو دی که سیک دی که بوذي دی که هر مذهب والے خو چې د اسلام نه علاوه یو دیني نو دا خبره به نه کوي چې ټول لاري الله ته تللی دي بس خلک پرې نه یو دین د الله په نس قابل قبول له اسلام دی ان الدين عند الله الاسلام الاسلام نه علاوه بل مذهب الله نه قبلي اوس دې بعد الله د اهل کتاب مبارک به خبره کوي او غدي سي چې د اهل کتاب به د رسول صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې هغه باندې ایمان راوړو چې دې سي پیغمبر راځي او هغه په حق او هغه بدای او دې سي خو چې کله هغه پیغمبر راغی نو دی به سي چلو کو کله چې هغه پیغمبر راغی نو دوی ته به انکار وکړو الله سبحانه تعالی دا خبره کوي چې الله به دې خلکو له څنګه هدایت ورکړي نو دوی مخکې د پیغمبر اجمالاً منو چې دې پیغمبر برازي خو چې کله تفصیلی خبره مخې ته رااله نو به نه منو لکه نن سبا چې زموږ په ملکونو کې ته چا خواله ورشي بازو خواله نو ته بدوي چې حدیث خو زمنه حدیث زمنم صحیح بخاری زمانم صحیح مسلم زمانم موږ ته انکار نه کړي نو مضبوطی کې به خبره مني وی دین خو چې څوک انکار کوي کافر کیږي ته مني نه بس بیا بشیرواله صحیح بخاری او بای کو ته دوه حدیث خو د ابو جلزم کو مذهب کې نشته نو ته خو لکسات مخکوي چې منم او چې بشیرواله ستو تفصیل دی وکړو نو بس وی چې نه منم او طریقه جدا ده ډېر خطرناک مرض دی چې د يهودو کې وو چې د پیغمبر غوي منو چې دې یو پیغمبر برازي او د صفات خو چې کله راغی او دوی ولید خپل سترګو به انکار وکړو نلوي دي خلکو له څنګه هدایت ورکما كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم څنګه به هدایت وکي الله قوم ته چې کفر کړي دي ورستو د ایمان وشهدوا ان الرسول حق او گواہی ورکړي د چې د رسول حق دی وجاءهم البينات او راغلي وغوي تخکار دلیلنا والله لا يهدي القوم الظالمين او الله هدايتنكي قوم ظالمان تا اولئك جزاؤهم دغکسان بدل دوی دادا ان عليهم لعنة الله والملائكة چې بدوی باندې بلعنتی د الله او د ملائکو والناس اجمعين او د ټول خلقو خالدین فيها همیشه به باغی کې لا يخفف عنهم العذاب سپک بنکړي شي دا وین عذاب ولا هم ينظرون او نبدویتا مهلت ورکړي کی بعض علما دا خبرم کوي وي دا آیت دی مسلمان په باره کې چې ایمان راوړو بیا مکی ته وتښتیدو د مشرکین سره ملاو شو بیا به خپل کار باندې پخیمانه شو او د خپل قوم خلکو ته داوي چې تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کوي چې آیا زما توبه به قبول شي او کنه الله وی څنګه دې سړي له هدایت ورکړ چې هغه د ایمان نورسته کفر کړی دی او خې د گواہی مور کړو چې د پیغمبر په حق دی او ښکار دلیلونه یې لیدلي نو دا آیت نازل شو
خو کو څوک د خپل کفر او د ګناهونو توبه وباسي نو الله سبحانه وتعالی دغه توبه قبلي ذکر الله مخکې سوی الا الذين تابوا من بعد ذلك مگر هغه کسان چې توبه ویسته ورستو د دې کفر نه واصلحوا او خپل عملي برابر کو فإن الله غفور رحيم نو یقینا الله بخون کې مهربان دی توبه الله چې سړی کفر وکي او د کفر نه توبه وباسي الله توبه د هغه قبلې بیا به دې بعض روایتونو کې دې راځي چې دغه سړی به توبه ویستي او واپس راغی بیا ان الذين كفروا بعد ايمانهم يقينا كسان چې کفر وکورستو د ایمان دا وینا ثم ازدادوا كفرا بزياد شو بكفر كي لا تقبل توبتهم هجربا قبول نكريشي توبا دخلكو وأولئك هم الضالون أو هم دغكسان مغوي گمراهان دي لکه سات مخکې خبرو شو چې الله توبه قبلې دي ځکه الله وی چې کوم خلک د ایمان نه ورسته کفر کوي او په کفر کې ډیر شي او نه نوځي او زیات شي په کفر کې سخت شي نه زه دغه توبه نه قبلو ما دا څنګه چې الله دوی توبه نه قبلې نو مطلب د دې دا دی چې توبه د دوی په دین قبليږي چې دوی چې کله کفر وکړو په دې کفر کې دومره زیات شو چې دوی د کفر په حالات کې مړ شو او په جون کې توبه ونه وستا یا مطلب دا دی چې الله به دوی له توبې توفیق نه ورکړي د توبې توفیق الله دې خلکو له نه ورکړي چې ولعیاذ بالله د ایمان نه بعد دوی کفر کوي بیا به د کفر کې سخت شي او ډیر شي زیات شي الله دې خلکو له توبې توفیق نه ورکړي ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار یقینا کسان چې کفر وکړو مړ شو په دې حال کې چې وی کافرانو فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا نه چرب قبول نکړي شي د یو کس نه د دوی ډک زمکه سر زر ولا افتدا به اگر کبه بدل کې ور کوي هغه د قیامت پورز کې د ټول زمکه د سرو زرو نه ډک کې ور کوي دغه ته الله نه قبلې اولئک لهم عذاب الیم دا کسان د دوی لپاره عذاب درناک دی وما لهم من ناصرین او نبی د دوی لپاره هیڅ مددګاران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هچری بتاسو ونرسیږئ نیکی ته تر دې چې خرج کړئ د هغه شینه چې ستاسو خوښي مخکې الله دا وایي چې کافر د ټول ځمکه د سرو زرو نه ډکه کې ورکوي نو الله یې نه قبلوي نو اوس الله مؤمنانو ته ترغیب ورکوي چې تاسو نفقې کوئ الله به درنه قبول کړي خو الله وایي چې تاسو د هغې پورې نیکۍ ته اوچتې درجې ته نشئ رسېدی چې څو پورې تاسو د هغه مال نه خرچه نه کړي کم مال چې ستاسو خوښ وي د هغې نه به خرچه کوئ دا ډېر خلک د الله په نوم هغه څه ورکوي چې پالتو شي غریب راشي وروټه کې کپړې نشي دی وګوره هغه زړې کپړې پرتې وي دلته هغه خرابې شوي چې ډوډۍ راواله پرونی ډوډۍ پرتې که نه سړې ډوډۍ وله ورکه کمبل غواړی پروتو که نه زوړ کمبل د پروت وله ورکه او بیا داسې خوشحاله وي چې ما د الله په لار کې چې خرچه وکړم الله وی د هغه وخته پورې تاسو نیکۍ ته نشئ رسېدی جنت ته نشئ ننوتی چې څو پورې تاسو د هغه مال نه خرچه نه کړي کوم چې ستاسو خوښ او کله چې دا آیت نازل شو نو عبدالله بن عمر رضی الله عنهما د دې آیت دلاسه خپل دغه یو وینځو چې دغه ډېره خوښه وه هغه ازاده یې کړه
او یو اسی ولم ورکو د الله په نوم باندې ځکه چې الله دې سیمال قبلې. ابو طلحه انصاری رضی الله عنه دغه یو باغ بیروحا مسجد نبوي ته نږدې ډیر مزیدار او قیمتي مالو خوږی وبو به کې د رسول صلی الله علیه وسلم کله نه کله دغه دی باغ ته تو دغه نه به د خوږی وبس کې کله چې ابو طلحه رضی الله عنه د آیت وریدو نو هغه باغ د رشتہ دارانو او د ترونو زامنو په منځ کې تقسیم کو. عمر دین چې کله د آیت وریدو نو په خیبر کې خپل ځمکه هغه الله لپاره وقف کړه دغه ډیره قیمتي ځمکه. نو که تاسو دا غواړئ چې نیکی ته ورسئ او اوچتې درجې ته ورسئ نو د هغه مال نه به خرچه کوئ کوم مال چې ستاسو خوښي. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم او هغه چې تاسو خرج کوئ څه شی نو یقینا الله باغی باندې پوه دی. اوس په دې کې بل خبره دینه بعد بکیږي او غدا يهوديانو به دا خبره کوله چې زمونږ دین نه دی منسوخ. الله دا وایي چې یعقوب علی السلام په ځان باندې وخان حرام کړیو نو الله په تاسو باندې مستاسو د ناشکری د لاسه هغه وخان حرام کړ. حال دا چې د ابراهیم علی السلام په دین کې دا حرام نو په تاسو باندې حرام شو نو دلیل دی چې تاسو په دین کې هم د منسوخ د مسله نسخ د مسله شته. بل دا چې دوی به د اعتراض کوو چې ابراهیم علی السلام خو په ځان باندې وخان حرام کړیو موږ ورته حرام وایو او اے مسلمانانو اے پیغمبر ته ورته حلال وې نو د دین د واضح شو چې موږ د ابراهیم علی السلام په دین روان یو تاسو به نه روان. ځکه که تاسو د ابراهیم علی السلام په دین روان یو تاسو هم خانو ته حرام ویل نو تاسو د خوخانه غوخه خوري او موږ ته حرام وایو د ابراهیم علی السلام دلاس. الله بیردو کو چې ابراهیم علی السلام خدای د وخان نو حرام کړي دا خو یعقوب علی السلام په ځان باندې د یو بیماری د لاسه یا د منښت د لاسه په ځان باندې منع کړیو. تاسو دغه په تابعداري کې په ځان باندې حرام کړو نو مطلب دا شو چې ابراهیم علی السلام خو وخان نه دي حرام کړي وخان خو حلال دا خو یعقوب علی السلام دا کار کړو او د دې لاسه کړو چې هغه ته یا بیماری و یا منښت کړو چې زبه وخ نه خورمه. الله دغه خبره کوي كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل طول خوراکونه حلالو د بني اسرائيلو د پاره إلا ما حرم إسرائيل على نفسه مگر هغه چې حرام کړیو یعقوب علیہ السلام په خپل ځان باندې من قبل أن تنزل التوراة مخکې د نازلېدو د توراتنا قل فاتوا بالتوراة تورت وانو راوړئ دغه تورات فاتلوها إن كنتم صادقين بس ولولئ هغه که چېرته تاسو رښتیني راوړئ د تورات په موږ مولولو تاسو هم وګورئ په کوم ځای کې لیکلي چې ابراهیم علیه السلام چې دغه په ځان باندې وخان حرام کړي. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك نو هغه چې جوړ کړل په الله باندې دروغ ورستو د دینه فاولئک هم الظالمون نو دغه کسان دوی ظالمان دي. قل صدق الله توایا رښتیا ویلي دی الله. دلته یو فائدہ بس خلک وي د قرآن تلاوت چې ختم کینو صدق الله العظیم به او دلیل دی قل صدق الله تو رښتیا ویلي دی الله. نو دا خبره د ستای چې دا خبره کمزوري ده ولې ځکه چې دلته عامه خبره ده الله دا نه چې قرآن نه بد دا وایي عامه خبره تاسو دي چې رښتیا ویلي دی الله خو په یو ځکه دا نه دي ثابت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یا د صحابه کرامو نه دین د مشرانو نه چې کله بغوی تلاوت ختم کونه هغه به صدق الله العظیم دا نه ثابت. اسلام چې بدی کې سحر د صدق الله العظیم خو کلی معنی ده چې رښتیا وی الله چې هغه زورور ذات ته لوی ذات ته نو تولید موږ منکه موږ دا وایو چې سیده بدی کې خو دا معنی خو سیده
خو نن ته وایې چې معنی ښه ده دا به پکې وایو، سبا به بل وایي چې معنی ښه ده زه به پکې دا وایم، بل ورځ به بل وایي چې معنی ښه ده زه پکې دا وایم، یو دین ټول پاتې شو. بل دا چې څوک وایي نه هغې د عبادت په نیت وایي او په دین کې موږ د ځان نه نوي نوي عبادتونه نشو راویستی. نو د قرآن د تلاوت نه بعد صدق الله العظیم ویل د دې هیڅ ثبوت نشته په قرآن او په حدیث کې. او چې تلاوت ختم شو ختم شو. د دې سره بل فائدې ته ذکر کم چې هغه په دې بازو مدرسو کې په دې ماشومانانو باندې کوي، په سکولونو کې خو عام طور سره سهار کې چې اسمبلی کېږي او په دغه ټیم کې چې تلاوت کوي په دې ماشومانانو باندې، په طالبانو او په طالباتو باندې. نو کله چې قرآن تلاوت کېږي او به مشرانو کې چې دغه عمر نه کې او به شړلوي شیم به کې، نو به چې په هر ځای کې په پروګرام کې سږي کې تلاوت کېږي، نو څوک چې کوي نه هغه د لاس په دې سینه باندې یا په دې خېټه باندې تړلي او کمی چې اوري اکثر هغه دغه شان لاسونه خودي. نو دا طریقه صحیح نه ده. دغه وجه ده چې دا هيئت او دا کیفیت د منځ د پاره دی. د منځ نه بهر د کیفیت نشتی. په منځ کې چې موږ تلاوت کوو د لاسونه موږ خودي په سینه باندې، نو دا د دې لپاره موږ نه دی خودي چې موږ تلاوت کوو، دا د دې لپاره موږ خودي چې موږ په منځ کې ولاړ یو. نو به د منځ نه علاوه چې کله تلاوت کې نو دغه لپاره دا طریقه نه چې توبه په سینه باندې لاس کېږي. یو خو سره اسی کېدی لاسونه سي نیولو سي د یودي کې خودو بغیر د عقیده او د سوچ نه. خدا به ډیر لګي غالبا خلک چې زموږ په ملکونه ولا حقوق لاس کې دینه غدیر پر چې قران وې نو ادب داري چې لاسونه به په سینه باندې دي دي سم چې دې کې نه دي خو عامه طریقه نو د دې ثبوت نشته. قرآن چې وې چې لاسونه څنګه نیسي خو چې عجزي ده بکی خشوع ده بکی بس دغه په کار ده. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا نو روان شي په دین د ابراهيم عليه السلام پسې چې د الله طرف ته متوجه حنيفا مضبوط بخبل دین باندې په توحید باندې الله طرف ته توجه. دا قصې پرې دی چې ابراهيم عليه السلام خان حرام کړو کنو حرام کړو مونږ دي سه مونږ دغه الله وی راشي تابعداري وکي دغه په صحیح معنی سره. وما كان من المشركين او نو غدا مشرکاننا يهود به دا خبره کوله چې زمونږ قبله بیت المقدس دا پوخانی قبله دا غوره قبله ده. الله سبحانه وتعالى په غوي باندې رد کوي چې دا کوم خبره چې تاسو کوي چې دا پوخانی قبله ده او زړه ده نو دا صفت خو د کعبه دی د بیت المقدس نه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة یقینا ولنی کور چې خودې شوی دی د خلکو د پاره خامخا غدې چې په مکه کې دی. دا ولنی کور دی چې خودې شوی د ټولو انبیو پیغمبرانو قبل ده. الله د کعبه صفات کو وضع للناس د خلکو د پاره چې عبادت خانه جوړ شوی د هغه دا ولنی کور دی. او د دین سلويخ کاله بعد به یعقوب علی السلام بیت المقدس جوړ کړي. سلويخ کاله بعد هدي په منځ کې سلويخ کاله دی ابراهيم عليه السلام چې جوړ کو بیا یعقوب عليه السلام بیت المقدس جوړ کو. په دې کې پزړه کې خبر راځي او هغه دا چې مشهور خدای چې بیت المقدس څخه جوړ کړي سليمان عليه السلام یعقوب عليه السلام څنګه جوړ کړي هغه ول ترمیم کړي ابو دین پر جوړ کړي سليمان عليه السلام. دا اول پیر چې جوړ کړي دغه یعقوب عليه السلام او دویم پیر بیا سليمان عليه السلام جوړ کړي. الله سبحانه وتعالى د کعبه صفت کوي نو سوی خبيبک وي د مکې ته مکه مو بکه وته مو ببکه ته اغه کور چې هغه په مکه کې دی مبارکه برکت والده وهدى للعالمين او هدایت د پاره د مخلوقاتو. دا خبره مخکې بیان کړې و
چې په دغه ځکه الله سبحانه وتعالی خلکو ته هدایت نصیب کوي چې کله وسړی په دې مقصد لاړ شي مکې ته چې الله ماته هدایت نصیب کړي نو الله ته هدایت نصیب کوي. ډیر خلک زمونږ چې دغوی نظریه غلطي وي دغوی عقیدې غلطي وي راشي دلته عمرې له حج له مزدورۍ له چې لاړ شي د حرمینو ته نو د هغه ځای نه د ځان سره هدایت راوړي او ډیر پکې دي چې د ځان سره صرف کجوري او د زمزم اوبه راوړي څنګه تلې اقشا واپس راشي اقا نظریه اقا عقیده هغه سوچ هغه به ځان سره راوړي نو څه فائدې ته وکړي. الله هدى للعالمين الله دلته هدایت ملويږي مخلوقات ته فيه آيات بينات پدې کې نخدي ښکارا نخدي. امام ابن القیم رحم الله سلويخ نخي ذکر کړي سلويخ نخي چې په دې کعبه کې د دومره برکات دي په دې مکه کې دومره برکات دي زړه به دې پکې خوشاله دی یو نخه ده الته چې سړی لړ شي ستړی کېږي نه ستړی کېږي په مخه خوشاله وي په مخه خپې به دې مو پړسېږي جسم باندې به دردونه وي خو به چې دې کعبې ته ګوري او دې مسجد حرام ته ننوځي زړه به دې په مخه خوشاله دا به ته محسوسېږي نه چې زه ستړی شم ما سفر کړی دی زه بیمار یم دا به ته نه محسوسېږي. بله دا چې دا ځای تنګ دی وړوکی ځای دی دا مکه چې ټول غرونه وي تنګ ځای دی خو دا په لکو خلک پکې الله ځایي هلته دې ته سوچ وکړئ یعنې څه داسې اواره ځمکه هم نه ده چې اواره پراخه ځمکه ده او زه که څومره خلک راځي به پکې ته چې هلته ورشي ټول چپ چاپېره غرونه دي او دا روډونه او د لارې کوڅې سړی ورته حیران شي ټولې چړیانې دي بره خیږي او کته کوزېږي نو حج له چې حاجیان راشي په ملیونونو کسان دا ټول الله سبحانه وتعالی ول په دغه ځای کې ځای ورکوي. دغه شان د زمزم اوبه پکې دا هم یو نښه ده د خوږې اوبه پکې هلته شته دغه شان څاروي پکې هم په یو بل باندې حمله نه کوي امن او امان پکې دی. داسې ما هغه تاسو ته یو نښې دوه ذکر کړي نور تاسو ته چې امام ابن القیم رحمه الله په دې باب کې په دې مسله کې څلوېښت نښې راجمع کړي. الله ته بعض ذکر کوي مقام ابراهیم یو پکې زید ودریدو د ابراهیم علیه السلام دی مقام ابراهیم پکې هم دی کنه ومن دخله كان آمنا او سوک چې ننوځي دې ته نو هغه به په امن کې دا یو نښه ده. ولله على الناس حج البيت او خاص د الله د پاره په خلکو باندې حج کول دي د بیت الله من استطاع الیه سبیلا باغ چا باندې چې طاقت لري هغه ته دلاري ومن كفر فإن الله غني عن العالمين او چا چې کفر کو نو یقینا الله به حاجت دې د ټول مخلوقاتنا که څوک دا وایي چې حج نکوم الله زم بیزاره یم زمسته حج ته وسه ضرورت پدې کې بل خبره الله به يهودانو باندې ردو کو چې الله بخپل بندگانو باندې ګره دا نه دي لازم کړی چې دوی به لازم بیت المقدس ته ځي خدای لازم کړی دي چې لازم بده دی بیت الله حج کوي نو بیت الله غوړ شو بیت المقدس نه دغه به لازم ورسي په ټول عمر کې یو حج او یو عمره دا لازم دي چې کله د انسان طاقت رسي من استطاع الیه سبیلا چې رچا طاقت د لارې یعنی د رسیدو طاقت یې دا مسلې موږ ټول د حج په درسونو کې تفصیلا ذکر کړي. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله ويا كتاب ولو ولكفر کوي بایتونو د الله څه دلیل د سره نشته نو بیا ولې الله د ایتونو انکار کوي راشي دي د غاړه کېږي والله شهید على ما تعملون او الله گواه دی باغ عملونو چې تاسو یې کوئ. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله ويا أهل
کتابو ولیاړوي تاسو د لارې د الله نه من آمن هغه څوک چې ایمان راوړی دی تبغون عوجا تاسو لټوي دغه لارې لره کوږوالی ولې تاسو د حق نه خلک اړوئ ولې دا خلک تاسو په نیغه لار نه پرېږدئ کږې لارې ته دا خلک رااړوئ وانتم شهداء او حال دا چې تاسو علم لرئ ښه تاسو ته پته ده چې دا پیغمبر په حق دی دا کتاب په حق دی وما الله بغافل عما تعملون او ندی الله نه خبر دا عملونو نه چې تاسو یې کوئ اوس د دې نه بعد به الله سبحانه وتعالی دا خبره کوي چې د يهودو نصاراو خبره ممنئ ځکه چې دوی غواړي چې تاسو د ایمان نه بعد کفر ته واړئ تاسو د عقیدې خرابې کی شاس ابن قیس دا یو يهودي د مسلمانانو ډیر لوی دشمن دی یو ورځ د مدینې د انصارو په مجلس باندې تیر شو او د انصار دوه خاندانونو نه غټ غټ کم یو اوس او خزرج نو دوی دیو بل سره خنداګانی کولې غب شپې لګاو د دې په ځل جوړ نه شو چې دا څنګه چې دا خلک دي چې پوخا دوی په کلونو دوی دیو بل سره دښمنی کړې ده نن دوی دیو بل سره ناستیو د مینې محبت خبرې کوي نو یو ځوان یو يهودي د انصارو د مجلس ته ورولېګو او ورته وی چې تال تلاړ شي نو د جنگ بعاث چې د پوخا یو غټ جنگ شو د دوه خاندانونو په منځ کې او په سونو په زرګاو قسم پای کې مړ شي نو ایت چې کله تلاړ شي دوی سره بکینی سبوي نه خو بیا به کې د جنگ بعاث یو خبر را شروع کی چې راغ جنگ ته تاسو ګوري څنګه جنگ شي واغه نو دوی ته به غړي خبر راځي بیا به دوی بزلون کې دیو بل سره بغض پیدا شي د يهودي چې تلړ کېناست غلې ناس به سوخ باندې وي تو ګروي هغه جنگ کې ډېر خلک مړ شي زمنګ نه نو بس هغه تم دا خبر راځي شو او استم راځي شو خزرج تم راځي شو قبایلی غیرت دغه بزلون کې هغه راوچت شو بیا او په خپل مینس کې دغه خبري بیا تیزی شو یو ویتاسو بل ویتاسو خبري بیا تیزی شو دا خبره رسول صلی الله علیه وسلم تر ورسېده او دوی جنگ ته تیار شيو الله سبحانه وتعالى رد کو باغ خلکو باندې چې څوک د يهودو نصاراو په خبرو کې پریوزي چې تاسو ردی خبري ممنې ګورې دوی بدل هر څه خراب کی دوی په تاسو باندې دا دین نه دی پیرزو دوی په تاسو باندې دا محبت دا الفت دا یو والد اتفاق دا نه دی پیرزو نزك اللوي يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب كچرت تاسو تابداري کوي دی ویډلې د اهل کتابنا يردوكم بعد إيمانكم كافرين واپس بکی تاسو ورستو تاسو د ایمان کافران د ایمان ورستو تاسو کفر توالي وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم آيات الله او څنګه کفر کوي تاسو او حال دا چې لوستل کیږي پتا سو باندې آیتونه د الله وفيكم رسول او پتا سو کې رسول دا غدي څنګه تاسو کفر کوي او قران لوستل کیږي د الله پیغمبر پتا سو کېره او دا کوم خلک چې دا وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاضر ناظر دی نو د دې ځنه غوي دلیل نیوي شي مونږ تیر شوی درسونو کې دا خبره وکړه چې الله وی چې چا پزړه کې کوګواله نو د قرآن په هغه ایتونو بشروانی کې چې دغه دوه معنی دا ایت هغه ځن پر دل کړي وی الله وی چې وفيکم رسول پتا سو کې پیغمبر د الله دی نو پتا سو کې موجود دی دا قرآن خو زموږ ټول لپاره دی
نو اوس دې ځکه الله مونږ ته وایي چې پیغمبر په تاسو کې موجود دی. نو د هغې جواب دا دی چې دا خبره صحابه کرامو ته وه چې پیغمبر په تاسو کې موجود دی. اوس موږ ته که دا خبره شي نو هغه داسې چې د پیغمبر حدیثونه په تاسو کې موجود دي. هغې څه دلیل دی؟ دا وایي چې دا خو ته خپله خبره کوه، دلیل به وښایه. دلیل به دا دی چې په سورة الانفال کې به انشاءالله راشي چې الله دا خبره کړې ده، وایي زه په دې امت باندې د هغه وخته پورې عذابونه نه راولم چې څو پورې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دوی کې، او چې کله دې دا پیغمبر لاړ نو بیا به عذابونه راځي. نن سبا په دې امت باندې عذابونه راځي که نه راځي؟ راځي. دلیل دی چې پیغمبر نشته. که پیغمبر وای بیا به عذابونه نه راتلی، که هغه حاضر ناظر په هر ځای کې وای نو بیا خو به عذاب نه راتلی. دې کې رد شروع دی په دې خبره باندې چې پیغمبر حاضر ناظر دی. ومن يعتصم بالله او چا چې منګولې ولګولې په الله پورې فقد هدي الى صراط مستقيم، نو یقینا هغه ته هدایت شو نیغې لارې ته. الله باندې منګولې لګول مطلب دا دی چې د هغه په دین باندې منګولې ولګولې، د الله اطاعت یې وکړو. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ایمان والو ويریږئ د الله نه حق تقاته پلایقه یره د هغه سره څنګه یره چې د الله نه پکار ده، الله حقدار دی هغه شان یره وکئ. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، او مملکیږئ مگر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یئ. مطلب دا چې د آخري خاتمې سوچ پکار دی چې مرګ به تعالی په څه حال کې راځي. کوشش دا کوو چې په دې خپل دین باندې مضبوط اوسي، کوشش دا کوي چې په دې توحید په عقیده باندې د رسول صلی الله علیه وسلم په تابعداري باندې مضبوط اوسئ.